عیسی علیه السلام یو دغه پیغمبرانو نه دی کوم چې الله سبحانه و تعالی په اخرنۍ زمانه کې را لېږلی و. ځکه چې دې پیغمبر نه تقریبا سل پاسه 1500 کاله بعد الله سبحانه و تعالی زموږ پیغمبر محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم راولېږه دنیا ته. لیکن په کومه زمانه کې چې عیسی علیه السلام ته نبوت میلاو شوی و، نو په دغه زمانه کې د رومن امپایر حکومت په دنیا باندې عیسی علیه السلام په یروشلم کې کوم چې نسبه فلسطین دی دغلته آباد و. یهودیانو ته به دعوت ورکو توحید طرف ته، لیکن دغه زمانه یهودیانو سخت دښمنی کوله د عیسی علیه السلام سره او غلبه قسمه تکلیفونه ورکول. او دا ډیرو تاریخ دی، خو په اخر کې دغه یهودیان ستړي شوندو راولګېدل او دغه زمانه چې کوم بادشاه هغه شکایت وکړو د عیسی علیه السلام په خلاف یې هغه وپارو او بل اخر هغه حکم ورکو. نو دوی راغلل او په عیسی علیه السلام باندې حمله وکړه دغه قتل لپاره. لیکن په هغه ټیم کې الله سبحانه و تعالی عیسی علیه السلام د دونه بچو ساتو او روغ اسمان طرف ته اوچت کو. عیسی علیه السلام باندې الله سبحانه و تعالی کتاب نازل کړو، انجیل، او دا کتاب په شکل کې لیکل شوی نه و، بلکې دا زمانه چې کوم خلکو په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو هغه د زبانی یادو او چې به عیسیت قبول کو نو هغه ته به هم د شان زبانی ورو. د شان زمانه تیریدله تر دې چې سل کاله بعد یو سړی را پاسېدو او هغه انجیل د کتاب په شکل کې ولیکو په اولنی ځل باندې. نو دې سړي په دغه کتاب کې ډېرې خبرې د ځان هم ور داخل کړلې او دا به کې دې ترمیم وکړو چې دغه یورپ والا خلک په اسانۍ سره دا قبول کړي، یعنی سید طرف ته راوړي. دې د پاره هغه ډېر اصطلاحات بدل کړل او دا خلکو د خوخي وګرځول کوم چې په دغه زمانه کې په یورپ کې اوسېدل. لکه څنګه چې زموږ مسلمانانو کې نه سبا خلک موجود دي چې هغه کله ملحدینو ته ایتیست خلکو ته دعوت ورکوي. نو په دغه ټیم کې هغه راولېږي د اسلام بعضې خبرې اخوا دې خوا کړي او دغه خلکو د کلتور سره یو شان کړي او بیا هغه دعوت ورکوي اسلام ته، حالانکې دا صحیح خبره نه ده. نو دغه شان کار دغه سړی هم کړی دې راولګېدو په عیسایي مذهب کې هغه اختر هم جایز وګڼو کوم چې په یورپ کې د خلکو مناوه او یو شرکي اختر چې دغه خلکو باغی کې شرکي رسومات ادا کول او دغه اختر د کوم چې نسبه هم راهیج دی په دغه ملکونو کې او کوم چې کریسمس ویلې کیږي. خو خلاصه د خبرې میداره چې د سړی راولګېدو او په یونان کې یورپ کې کوم خلک موجود او د غیر خو کوم اصطلاحات چې په خلک کېدل نو دې راولګېدو هغه خبرې هم د انجیل ته ور داخل کړلې او دغه خلکو ته بیا کتاب پیښ کو. لیکن په دغه زمانه کې چې کوم عیسایان اوسېدل هغه په دې کتاب باندې څه رد وکړو، دی مسترد کو او دا خبرې واضح وکړل چې دا کتاب نه دی کوم چې عیسی علیه السلام باندې نازل شوی تا به کې تحریف کړی دی. د دې مسلې د وجې نه دغه کتاب پرېښودی شو. تقریبا سره 300 کال پورې دغه شان خبره روانه وه او انجیل د کتاب په شکل کې نه و، بلکې د عیسی علیه السلام نه 300 کال بعد څه خلک راولګېدل او چا ته چې د انجیل څه حصه یاده وه نو هغه ولګېد هغه د کتاب په شکل کې ولیکو. نو په ډېر تعداد کې نسخې ولیکلی شوې د انجیل او هر یو کس باغې ته نسبت کوي چې زما سره کومه نسخه د ما لیکلې ده د انجیل. د غټه مسله په دغه زمانه کې دی وجې نه دغه زمانه چې د عیسایانو کوم علما او هغه راجمع شو یو ځای کې کېناستل یو مجلس منعقد کو او په اخر کې هغه په دې باندې فیصله وکړله چې څومره لا تعداد نسخې لیکل شوي دي د انجیل په دې کې صرف 4 موږ غوره کوو او دا باقي چې دي دا مسترد کیږي. دې وجې نه نسبه هم بایبل په دغه 4 شکلونو کې موجود دی، 4 کتابونه په صورت کې. او اوس هم د عیسایانو دا عقیده ده او اکثر به دغه خلک دا خبره مانی چې نسبه زموږ سره په لاس کې کم د انجیل کتاب موجود دی د بعینه هغه الفاظ نه دي، هغه کتاب نه دی کوم چې عیسی علیه السلام باندې نازل شوی او د دې مختلف قسمه صورتحال د وجې نه په دغه خلکو کې یعنی په عیسایي مذهب کې مختلف قسمه عقیدې مخې ته راغلي. چا به وي چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او چا به وي چې نه دا خو د الله زوی دی او چا به په عیسایانو کې وي چې نه د الله زوی نه بلکې دا بعینه اله دی، د اسمان راکوز شوی او د یو انسان په صورت کې دنیا ته راغلی او بیا د دنیا نه واپس تللی دی والعیاذ بالله. نو دې وجې نه دا مسلې به بار بار څېړلې کېدې. چا به عیسی علیه السلام ته اله وي چې دا خدای دی او چا به وي چې نه د الله بنده دی. نو کله چې د قسطنطنی بادشاه قسطنطین راولګېد او عیسایي مذهب اختیار کو په دغه زمانه کې نو هغه عیسایان راوغوښتل یو غټ مجلس منعقد کو او په هغه کې دا خبره کوله چې موږ له څنګه عقیدې اختیارول پکار دي، د یو عیسایي کس به څنګه عقیدې وي. نو په اخر کې دوی په دې خبر باندې اتفاق وکړو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی والعیاذ بالله. نو ګاډ او فادر د دوه قسمه اصول مخې ته بیان شو په دغه زمانه کې او دې خبرې به ورو ورو ترقي کوله تر دې چې د قرآن د نازلېدو مخکې د صورتحال جوړ شوی په عیسایانو کې چې هلته د تثلیث عقیده جوړه شوې وه. تثلیث مطلب دا دی چې یو عیسی علیه السلام دی دا زوی دی د الله، بل الله دی او بل روح القدس، او بعض وایي چې نه مریم علیه السلام د 3 ونه الهه دي والعیاذ بالله او د دوی عقیده وایي د 3 ونه الهان دي خدایان دي او د دې ټول کائنات هغه کنټرول د دوی په لاس کې دی. نو دوی وجه نه په دغه زمانه کې الله سبحانه و تعالی رسول صلی الله علیه وسلم نبوت ورکو، قران کریم نازل شو او د سوره النساء په 4مه سپاره کې الله سبحانه و تعالی په دې خبر باندې سخرد وکړو چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی، یو رسول دی. الله فرمایل چې انتهو خیر لكم د تثلیث د عقیدې نه قلار شي، عیسی علیه السلام ته د اولوهیت نسبت مکوئ
که تاسو دې خبرې نه قلار شي دې عقیدې نو دا به تاسو لپاره غوره وي، په دې به تاسو لپاره خیر وي. ابي الله فرمایل چې عیسی علیه السلام زما بنده دی، هغه په دې خبر باندې نه خفه کیږي، بلکې عیسی علیه السلام په دې راضي دی چې هغه وایي چې د الله بنده یم، هغه په دې خوشحالېږي. نو د شپږمې سپارې په دې اوله کې چې کوم آیتونه نازل شوي دي هغه د دې تسلیث عقیدې په باره کې دي، کوم چې په دغه زمانه کې مخې ته راغلي وه هغې باندې سخت رد شوی دی په دې کې چې عیسی علیه السلام د الله یو بنده و، د الله یو رسول و، خلک را لګېدلی او هغه یې قتل کوو، لیکن دغه خپل دومره طاقت نه و ذاتي چې خپل ځان یې بچ کړی وی دغه خلکو نه. لیکن الله سبحانه وتعالی خپل بنده عیسی علیه السلام دغه خلکو نه بچ کو او اسمان طرف ته اوچت کو. او د دې ټول خبرو نه د عیسی علیه السلام عبدیت ثابت شو چې د الله یو بنده دی، او دا خبره رد کړی شوه چې هغه ګوره اله نه دی او نه د اله زوی دی. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. بس الله سبحانه وتعالی په سورۃ المائده کې هغه ځناور ذکر کوي چې دغه خوراک حرام دی په خاص حالتونو کې. الله فرمایي چې هغه څاروي حرام دی چې هغه د بر ځینه راوغورځي ښکته، هغه ځناور حرام دی چې هغه چرته وویشتل شي بغټه بس شي ځبانی او مړ شي، هغه ځناور حرام دی چې هغه په خکر باندې ووالی شي او دغه د وجنه مړ شي، دغه شنه ځناور حرام دی چې هغه دې زندي شي او ساده هغه نوځي، دغه ځناور وخه خړل حرام دی، کوم ځناور چې د بوت په نوم باندې حلال کړی شي په شرکی ځای کې. ملګرو د ټول خبرو ته چې وګورئ معلومیږي داسې چې هغه څاروي حرام دي چې هغه بدن وینه ونه بهیږي، وینه پاکي ساره شي او څاروي مړ شي. ان په اسلام کې اصل خبره ده چې څاروي ذبح کړی شي، د الله نوم به واغستلی شي، په چاړه باندې حلال کړی شي او دغه بدن چې کوم وینه دغه بهر ته وځي نو هله دغه څاروي حلاليږي. او نسبه کوم تحقیق دی دغه نوم د معلومه شوی ده چې په وینه کې ډیر جراثیم پراته دي، شکل څاروي د سیمړ شي د وینه دغه جسد کې باقی پاتې شي بهر ته ونوځي، نو په دې سره جراثیم کوم چې په وینه کې دي هغه د غوښې ته منتقل کیږي او شلش به د غوښې خوراک وکي په دې سره دغه نقصان رسیدای شي. کله چې څاروي په تیز چړه باندې حلال کړی شي دغه نوینه وبېږي بدن نه، نو په دې سره غوښه پاکيږي. نور دا خبر خو واضحه ده چې الله سبحانه وتعالی مونږ ته کوم امر کوي، په هر یو امر کې حکمت معلومول داس لازم نه دي. د کوم یو کار نشم ګمنه شو په دې منوال کې صفایدي چې په ټیم کې متخکاره شي، که په ټیم کې نه برسو زمانه کې الله متخکاره کی او کرستو مخکاره نشي نو بیا غي وازمایشت زمونږ د پاره او دا سنشت زم په شریعت کې چې اوسیس دی پاک وي فائدمن وي لکه زم د پاره حرام دی. دا ازمایش په مخکنو متونو باندې شوی او ازم په امت کې د ذکر شي. خو خلاصه خبرې ده چې الله سبحانه وتعالى کوم یو امر وکي نو باغی کې حکمت معلومول د لازمي نه دي. نور الله سبحانه وتعالى چې کوم اوامر کړی دي نو الله حکیم ذات ته او دا یو خبره هم د حکمت نه خالی نه ده. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. که یو سړي چېرته د ښکار دپاره سپی ساتلی دی او دې ښکار وکړي د سپی ولا واپس د ښکار راوړي د دې د خوراک به څنګه په شریعت کې نو الله فرمایي که چېرته دغه سپي د خوراک راوړو او د هغې نه خوراک نه و کړی نیتالي روغ سالم راوړو دغه څیز کوم چې ښکار شوی دی نو بیا ته د هغې نه خوراک کولی شي. خو که چېرته دغه سپي د هغې نه خوراک کړی د دغه څیز نه بیا ګورې د هغې نه خوراک نه شي کولی. او دا خبره دې واضحه شوه چې د سپي ساتل جایز دي خو په دې شرط چې هغه د ضرورت دپاره وي د ښکار دپاره یا د څوکیداري وغیره دې دپاره څوک ساتي نو هغه ساتلی شي جایز دي. نور په حدیث کې د الله رسول فرمایلی دي وایي کوم یو سړی چې په کور کې سپی ساتي نو روزانه د هغه د نیکو نه یو قیرات اجر کمیږي، په دغه اجر کې کمی راځي، ملایکه هغه کور ته نه ورننوځي په کوم کې چې سپی موجود وي. د افسوس خبره ده چې زموږ زمانه کې د سپي ساتل یو فیشن ګرځېدلی دی، تر دې چې زموږ زمانه کې هم په سوشل میډیا باندې د دې کار ډېر غټه چرچه ده، غټه ترجیح دی ورکولی کېږي. حالانکه د سپي ساتلو څومره نقصانات دي، د دې نه څومره جراثیمي بیماریانې جوړېدی شي او جدید چې میډیکل ساينس دی هغه هم دا خبره مني او تسلیموي چې واقعي د سپي په ساتلو کې ډېر نقصانات دي. د دې چې کوم لعاب دي په کې ډېر غټ جراثیم پراته دي او ډېر بیماریانې دغه نه خورېدی شي، ډېر نجاست او ناپاکي دغه نه خورېدی شي په کور کې. او په یورپ کې خدا خاص کر یو فیشن دی، په هر کور کې دنده خلک د سپي ساتي. تر دې د خبر دی حتی رسیدلی ده چې په دغه ملکونو کې د ماشومانو تعداد کم دی او د سپو تعداد سیوا شوی دی. په دغه خلکو کې د تنهایی او ډیپریشن لپاره علاج د سپي ساتل ګرځېدلی دي. یعنې که ته داسې خبره وکړي چې په دغه ملکونو کې د سپو تعداد او آبادي سیوا شوې ده او د انسانانو چې کوم آبادي دغه کمیږي نو دا خبره به غلطه نه وي، صحیح به وي. اسلام موږ دې کار نه منع کوي. ولې؟ دغه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی دا غواړي چې انسانان په خپل مابین کې پرشتو کې برابر وي، د دې په مابین کې د رشتہ داري وي، د دې په مابین کې د لريواله نه وي. په کار د انسان خپل فوکس خپل توجه خپل خاندان طرف ته ورکی، نه د یو زناور طرف ته. په دغه ملکونو کې تاسو ګورئ کنه چې سپي ساتلو ته څومره په ښه نظر سره کتلی کېږي، بلکې ریاستي طور باندې د سپي ساتلو لپاره خاص قوانین هم د زناورو دپاره څه پالیسۍ جوړې شوي دي په دې باب کې. د ټولې خبرې چې واورئ نو تا به حیران کې
او بل دغه زناور چې په کور کې ساتل کیږي نو عمومي خبره ده چې دغه زناور د عمرونه کمی د انسان په نسبت سره ډیره کم زمانه له دوی ورکړي د دنیا کې او کله چې دوی د دنیا نه لاړ شي نو د جذبات او احساسات پیدا کوي په انسان کې تبویج دغه شرط نږدې خپلوان کې سکوفات شوی دی د شي درد او غم دغه په ژوند کې پیدا کوي نو د داسې کارونه دي چې انسان د الله نه لري کوي انسان د نور انسانانو لري کیږي په دې سره او دغه کوم جذبات کوم احساسات دي هغه د یو زناور سره تړل کیږي په دې کې نو خلاصه دا شو چې دا سپي ساتل جایز دي کوم چې د ضرورت د پاره وي چې د ښکار د پاره ساتي یا تر خطر د څوکیداري د پاره د بالکل صحیح ده نور د دین علاوه چې تا د څوکیداري ضرورت نشته یا د ښکار څه مسله نشته او ته یې د شوق د پاره ساتي نو د سینې د پکار د دین ځات ساتل پکار دي سپي ډیر غلیظ زناور دی در په جوټه کې ډیر غلاظت دند پروت دی ځکه خدای رسول فرمایلی دي کنه وای کله چې سپي په یو لوخ کې خله ووهي نو به دغه لوخ تاسو وزله په وبو باندې نځي یو ځل په خاورو باندې یعنی د دې د لعاب او جراثیم دومره غلیظ دي چې هغه په یو ځل یا په دوه ځله په درې ځله او بوین ځل سره د لوخ نه نځي حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا د آدم علیه السلام دوه زامن قابیل او هابیل د دوی تذکره په قران کریم کې راغلی ده د آدم علیه السلام زوی هابیل وای دا نیک انسان او د اولادو کې الله سبحانه و تعالی ډیر پیغمبران را لېږلي دي نیک خلک را لېږلي دي او هر چې قابیل او د اولادو کې اکثر نافرمان خلک پیدا شوی دي چې هغه شرک والو د دوی واقع مشهور ده وای دوی ته امر شوی چې تاسو قرباني پیش کړئ صدقه وکړئ نو قابیل به کرونده کوله فصل به کرو نو هغه سړي چې عیبجن ونی فصل لا واغستو او د قرباني لپاره راوړو صدقه کو او حابیل چې هغه به ګړي بيزي ساتلې هغه به کې وای دي چې ګډه وکتل دي سروي چې هغه صحتمنو برابرو هغه د صدقې لپاره پیش کو په دغه قومونو کې دا طریقه وا چې کله به یو کس صدقه کوله نو هغه به چل ورکول نه بلکې یو ځکه به کې خوده او د غیر قبولیت نشانی بداوه چې د اسمان نه به ور راغې او دغه صدقه به یو خوړله د اور د راتلل به د خبرې نشانی و چې دغه صدقه الله سبحانه و تعالی قبول کړله خو چې کله به یو صدقه پیش و او اور برا نغه هغه به ونه خوړله دا به د خبرې علامات چې دغه صدقه قبول شوی نه ده وای دغه شانتیو شو د حابیل چې کوم صدقه و هغه باندې اور راغې هغه خوړې شو هر چې د قابل هغه صدقه و نو هغه رد کړی شو هغه قبول نه شو وای د دې کار د وجې نه د قابل په ځل کې بغض او حسد پیدا شو د خپل رور حابیل ته او غته دا خبره وکړه چې زه به تا قتل کما او د دې بغض او حسد د پاره خلک نور واقعیت هم لیکلي دي خو مشهور خبر چې کوم دغه کې ده وای د حابیل نیک انسان او دورته وي کته شرط ما وجني ما باندې لاس چتین زه د اراده نه لرم چې تا قتل کم زه د الله نه یریږم او الله چې کوم دی د نیک خلکو نه دغه اعمال قبلي په دې خبر کې غرض دا چې تم نیک انسان شه د الله نه ویریږي الله به مستر صدقات قبول کی کنه خو بل اخر وجد خپل د نفس او شیطان او دغه کار خيسته کو دی راولګیدو خپل دارور حابیل قتل کو مفسرین لیکلي دی وای پوری دوی په وګبانی ګرځول د خپل رور او په چي نه پوي چې د سره سو کی ځکه چې د انسانانو په تاریخ کې دا ولنې قتلو او دینه پویدل چې د سره څنګه معامله وکي و دې ځکه ناسو په دغه ځکه مارغه راغې بل یو مارغه قتل کو ابي دغه لپاره بزمګه گزي وکنو ابي به کې دغه مړ کارغه خخ کو وکړي چې قابل دغه حالت ولید نو هغه افسوس اظهار وکړو چې ګور زما د علم دغه مارغه کم دی په اخر کې ودی خپېمانه شو په خپل کار باندې لیکن دا یو کارو چې د لاسه شوی بعض خلکو لیکلي دي وای دغه قابل بیا راولګیدو د اور بندگی شروع کړه خو دا خبره غلطه راوسی ثابت نه ده بس وښ دی یمن ته راغې ال د وسیدو او د کمرانو غټ عمارتونه جوړول په دې باندې بیا وای د خپل کور راوغورځیدو باغی کې مړ شو خو خیر دا واقعیت چې د سند په لحاظ سره دومره قوي نه دي مشهور خبره دغه وکم چې ما تاسو ته بیان کړه حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا اوس د اسلامي ریاست لپاره یو قانون بیانېږي او الله فرمایي چې د غلا کوونکي سړي او غلا کوونکي ښځې نه به لاس کټ کولی شي او د لاس کټ کول پوره بدله د دغه کار کوم چې دوی کړی دی یعنې د غلا کولو پوره سزا هغه لاس کټ کول دی نو دا یو قانون دی او دا به عامي که هر څوک خو چې غلا وکړي هغه به دا قانون نافذ کیږي په حدیث کې راځي ویل بنو اسد یوه قبیله وه چې د هغې یو زنانه فاطمي په نوم باندې هغې غلا کړې وه او د الله رسول به هغې باندې امر کړی او د لاس کټ کولو بیا یې خلک راجم شو چې دا خو ډېر معزز خلک دی او معزز خاندان سره تعلق ساتي دا زنانه موږ به څنګه دین لاس کټ کوو نو نبی اسلام چې کوم یو محبوب کسو اسامه خلکو هغه ته ویل لاړ شو د الله رسول دوه وایي چې دې سزا کې کمی راولي دا ښځه معاف کړي اسامه چې راغی او د الله رسول دې خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په غوسه کې راغی خلکو دې منبر باندې کېناستو بیان یې وکړو
او دا وی وی خلکو کچرته زما لور فاطمه چې دغلا وکي نو زه به دا غینم لاس کټ کوم د بخوانی قومونه د وجنه هلاک شوی وو چې باغی کې به کم مالدار سړیو دغه به جدا قانون او کوم چې غریبانو به جدا قانون نافذو مطلب دا چې دا قانون عام دی که هر قسمه کس دی خو هغه به دا قانون متوجه او کوم خلک چې په دې قانون کې سختی محسوسوي ګورغوري ځان پوه کی چې یو جرم ختمولي وختي تور باندې بل د جرم ختمولي د همیشه لپاره د غي دروازه بندولي او د غي طریقه هم ده چې یو کس لاس کټ شي او نور خلک ویني دا خو بل کې یره پیدا شي په دې سره په معاشره کې امن راځي استحکام راځي او کوم چې د خلکو مالونه دي عزتونه دي هغه محفوظ کیږي په دې سره کله چې حکم راولېږي او هغه احکام کوم چې الله نازل کړي دي دوی ته هغه پری دي په هغه کې ته سختي ښکار شي او هغه احکام تلاش وشي ځان دي قوانين جوړ کی چې باغی د ظاهري تور باندې ځان له فائدہ ښکاري او دغه خلک همیشه الله د خپلمنتیا سره مخامخ کوي او دغه صورتحال نسبه زم په ملکونو کې د تاسو ویني پرې څومره بیامنی خوره ده د خلکو مالونه عزتونه محفوظ نه دي دغه وجه د سزاګانې نشته ده سزاګانې چې کله عام شي نو په دې سره د جرم دروازه بالکل بنديږي او شرط چې کوم قوانين مقرر کړي دي موږ تاسو ته بیان کړي دي نو باغی کې غټ غایه او مقصد داره چې په معاشره کې امن وي استحکام وي او باغی چې کوم خلک وسیږي غریب امن کې وي هغه په یو صورت کې په دې حکم کې تخفیف راتلی شي چې کله قحط راشي حالت خرابي او خلکو سره بالکل د خوراک سکاک سني یو سړی د خپل ځان مړولو د پاره د مرګ مشکولو د پاره هغه معمولی سغلا کې وخوري علماء وش په هغه باندې حد نه جاری کیږي عمر رضی الله عنه د قانون نافذ کړو په خپل زمانه کې کله چې قحط راغلی نو الله چې کوم قانون بیان کړی دی دا ډیر امن والده خو کاش که چرته په معاشره کې نافذ کړی شي موږ چې په کوم معاشره کې اوسېږو ملګرو نو په دې کې موږ ډیر افراط او تفریط کینو د انسانانو د حقوقو په اړه کې بعض خلک را لګیدلي دي هغه انسانانو د حقوق په اړه باندې د سي حقوق هغه ورکړي دي چې هغه وجنه بیامنی راغلي ده په معاشره کې بعض خلکو دومره تفاوت کړی دی چې هغه را لګیدلي دي او خلک وژلي دي بې ګناه زی په زی باندې بمونه وریږي او انسانانو غوښي تار کیږي په اسمان کې الوزي او د افسوس خبره ده چې دغه خلک هغه طرف ته توجه نه کوي لیکن دی بل طرف ته متوجه دي په ډیر غټ مقدار کې په کوم ځای کې چې په ناحق باندې قتلونه روان دي نو هغه د سړي چې انسان کته نشي او د انسان زړه خرابوي بل طرف ته چې خطرناک سزا ورکول پکار دي نو په هغه ځای کې دوی د انساني حقوقو په باندې سترګې پټي او ځان غلې کوي د دین معلومه شو چې دغه خلکو چې سر چې طاقت پلاس کې دي دا غوي مقصد امن راوستل نه دی په دنیا کې بلکې خواهش پرستی ده په کوم یو کار کې چې دا خواهش پوره کیږي او به خپل مقصد ته رسي نو هغه کار غوي کوي که خپل مقصد د حاصلولو د پاره د انسان قتل وینو د خلک خپه ډاډز لبانی کوي خو که چېرته د معاشري د خلکو خبره راشي د غوي د عزت او د مال حفاظت د لپاره خبره راشي دوی به هزار د انساني حقوقو په نوم باندې کومه پرده د غین شاده ځان پټي الله دې رحم وکړي ملګرو